سرک زندگی جواد هوسونیا رښتینې کیسه. سلامونه، مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه په پښتو رښتینې کیسې او په دري ژبه داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان خورکۍ د ژوند کیسه ده چې داسې لیکي: سلام، زما مستعار نوم سونیا ده. زه په داسې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې 2 خویندې لرم چې زما څخه مشرانې دي او یو ورور لرم چې زما څخه کشر ده. پلار مې صاحب منصب و، جنرال په وزارت دفاع کې. مونږه ډیر ښه او راحت ژوند درلوده. مور مې د کور ښځه وه. مور مې د کور کارونه یې نه کوه. د کور کار لپاره یوه ښځه وه چې د ټول کارونه یې کول. ورو ورو ژوند په تېرېدو کې و. زه 10م صنف ته ورسېدم. یو ورځ زما پلار باندې مغزي حمله راغی او مور مې ډیر په عجله کې هغه یې روغتون ته ورسوه. پلار مې په کوما لاړ. یو ورځ په شفاخانه کې بستري و او وروسته له هغه وفات شو. کله چې پلار مې وفات شو مونږه ډیر وکړېدلو، خو مګر زما مور ډیر مجبوره نه شوه چې کار وکړي، ځکه زما د پلار څخه سرمایه پاتې و چې د مونږ د ژوند چارې مخکې لاړې شي. زما د پلار څخه 1 کال تیر شو کله چې زه 11م صنف ته ورسېدم. یو ورځ زموږ کور ته یوه ښځه راغله. هغه زما لپاره خاصګار و. هغه ویل ستا لور زما د زوی خوښه شوې ده. غواړم ستا لور خپل زوی ته وکړم. زما مور ورته نه جواب ورکړ، خو هغه ښځه بیا راتله. مور مې ډیر په تنګه شو. هر ځلې هغه ته د نه جواب ورکوه. بالاخره زما مور ویله زه غواړم ستا زوی ووینم او د هغه په هکله معلومات پیدا کړم. هغه ښځه ویل زما زوی انجینر ده په وزارت کې. مور مې ویل زه ځم ستا زوی ګورم. سبا ته زما مور لاړ. کله چې د وزارت دروازې ته رسېدلی، د ګارد څخه پوښتنه کړی چې داسې یو ځوان ده د جاوید په نوم. هغه ګارد زما مور ته ویلی هغه جاوید ډیر ښه او مهربان ځوان ده. ټولو خلکو سره نیکي او احسان کوي. د جاوید ډیر صفت یې کړی. زما مور ساده ښځه وه. کله چې کور ته راغله ما ته یې ویل په دې وخت کې داسې ځوان چې ټول خلک یې صفت کوي ډیر کم پیدا کیږي. مور مې راته ویل لورې زما خوښ شو، ستا څنګه ده؟ ما هم ورته څه ونه ویل، خو زما مور راضي شوه او زه یې ورکړم. وروسته د څو وختو څخه ما واده وکړ. واده مو چې تیر شو لاړم خسر کره مې. 3 ورځې وروسته زما تخجمي هم خلاصه شوه. د تخجمي پر سبا باندې زما لیور زما کړکۍ ته راغی، ودرېده او جاوید ته یې ویل جاویده 1 هفته دې رخصتي وکړه،
زه له کار څخه ډېر ستړی شوی یم. نن ته باید کار وکړې. جاوید هم لاړ او زاړه جامې غاړه کې واچول. بیل یې پر هوږه کېښود او راغی. کړکۍ ته ودرېده. راته یې ویل: سونیا جانې، زه کار ته ځمه. ما تعجب وکړه. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې داسې ځې؟ ته خو انجینر یې. جاوید په خندا شو او راته یې ویل: زه انجینر نه یم. زه تیږې ماتومه. د غرونو د سینې څخه تیږې باسم. جاوید لاړ. ما خپل خواښې ته ویل: خاله جان، تا خو ویل چې جاوید انجینر ده. خواښې مې راته په خندا ویل: نه، زوی مې د مکتب دروازه یې هم نه ده خلاص کړی. زوی مې مطلق بې سواد ده. ما ورته ویل چې تا ولې دومره غټ دوکه وکړه زموږ سره. خواښې مې په خندا شو او راته یې ویل: که ما نه ویل چې زما زوی انجینر ده، آیا تا زما د زوی سره واده کوله؟ ما څه ونه ویل. لاړم خپلې کوټې ته او خپل مور ته مې زنګ ووهه. ورته مې ټول جریان وویل چې دغسې تا سره دوکه کړې ده. مور مې راغی زما خواښې ته په ګیلو. ورته ویل: خورې، تا ولې دومره غټ دروغ راته ویل؟ زما خواښې زما مور سره په جنګ شو. زما مور یې له کور څخه وایستله. خپله خواښې مې له دوه لورانو سره، زه یې هم ښه ووهلمه. ما ژړل، څه نه ویل. کله چې مازدیګر شو، جاوید کور ته راغی. زما مخ یې ولیده او ما ته یې ویل: سونیا، ولې مخ دې شین ده؟ ما ورته کیسه وکړه چې دغسې زما مور د ګیلو لپاره راغلې وه. دلته زما خواښې راغله او خپل زوی ته یې ویل: جاویده، کله چې ته سهار لاړې، سونیا خپله مور ته زنګ ووهه. مور یې راغله، غوښتل چې سونیا ځان سره بوځي او تا نه طلاق واخلي. ما خپل خواښې ته ویله: خاله جانې، زه څه ماشومه نه یم چې زما مور زما طلاق واخلي. که زه وغواړم د جاوید څخه طلاق واخلم، زه خپله خپل حق غوښتی شم او طلاق اخلم ورنه. جاوید څه ونه ویل. وروسته له دې څخه زما خواښې ما سره ډېر په بده شوه. هره ورځ به ما سره جنګونه کوو. کله چې جاوید تله کار ته، خواښې مې زه یې وهلمه. بالاخره جاوید ډېر په تنګ شو او خپل مور ته یې ویل: مورې، په داسې ژوند نه کیږي. زه غواړم بیل کور ونیسم. خواښې مې خپل زوی ته ویل: بسم الله شه، نن ووځه لاړ شه. جاوید لاړ چې یو موټر راولي او زموږ د کور اسباب پکې واچوي. مګر مور یې اجازه ورنه کړل. زه او جاوید یې تش له کور څخه وایستلو. حتی یوه کاسه یې هم رانه کړه. موږ لاړو او زه خپل خاوند سره اوږه مې ورکړه، کار مې وکړ، زحمت مې وایسته، کور مې جوړ کړ. نن ورځ ښه ژوند لرم، خوشحال ژوند. که څوک کوشش وکړي، هر انسان سره ژوند کولی سي. او زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر یو بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.